42 شپې، صرف 42 شپې. اخر ولی د یو عدد د امریکا یو ډیر غټ ساينسدان په خپل خپو اورپولو څنګه کېدای شي چې 1400 کاله وړاندې د صحرا په منځ کې یو داسې خبره لیکلی شوې وي چې نن امریکایي دنیا د هغې تصدیق کوي. دلته د کېدای شي یا اندازې هیڅ گنجایش نشته. دا د 42 شپې یو ډیر اټل او دقیق عدد دی. زه یم نصیب الله خان او تاسو ګورئ خپل چینل ریورټیفای. خوږو کتونکو، پروفیسر مارشل جانسن چې خپل ټول عمر یې د مایکروسکوپس په مخ کې تیر کړی و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حدیث په وړاندې داسې حیران پاتې شو چې د خبرو چل ترې هیر شو او لاجوابه شو. خو داسې په دې 42 شپه کې څه کېږي؟ لږ صبر وکړئ. د دې ویډیو په اخره کې به تاسو ته د مور په رحم کې د پټې معجزې هغه تصویر وښایم چې ستا د بدن ویښتان به ودرېږي. محترم، مونږ د څه عام سړي خبره نه کوو. پروفیسر مارشل جانسن د فیلاډلفیا په تومس جیفرسن یونیورسټۍ کې د اناټمي د شعبې مشر و او د انساني جینز لوی ماهر و. دا هغه سړی و چې په خام خیالۍ یې بالکل یقین نه کاوه. هغه به یوازې هغه څه منل چې په مایکروسکوپ کې به یې په خپلو سترګو لیدل. کیسه په 1982 کې شروع شوه کله چې جانسن ته سعودي عرب ته د یو میلمه په حیثیت بلنه ورکړل شوه. هلته د دین عالمانو ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث په وړاندې کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایلی دي کله چې په نطفه 42 شپې تیرې شي، الله پاک ورته یو فرښته راولېږي، بیا یې صورت جوړوي، غوږونه، سترګې، پوستکی، غوښه او هډوکي یې جوړوي. پروفیسر جانسن په سوچ کې شو، ولې 42 ولې 40 یا 50 نه؟ د فیصله وکړه چې دا خبره به په لیبارټرۍ کې غلطه ثابتوم، ځکه چې دی لا دغه وخت مسلمان نه و او په قرآن او حدیث یې یقین نه ساتو. خو کله چې هغه خپل ریسرچ ته وګرځېدو نو هغه څه یې ولیدل چې عقل یې کار نه کوي. پوهېږئ ده څه ولیدل؟ تر 42 شپې پورې د انسان بچی یوازې د غوښې یو ټوکړه وي، هیڅ پیژندګلو یې نه وي. خو څنګه چې د 42 شپې ساعت شروع شي، په رحم کې یو غټ انقلاب راشي. په همدې شپه د ماشوم هډوکي جوړېدل شروع شي، د غوږونو او سترګو نشانې پیدا شي، او تر ټولو عجیبه دا چې د ماشوم مخ انساني شکل اختیار کړي. دا هر څه په هماغه ترتیب کېږي کوم چې په حدیث کې ذکر شوي دي. جانسن ولیدل چې دا ممکنه نه ده چې یو انسان د 1400 کاله مخکې په خپلو سترګو د رحم دننه دا بدلونونه لیدلي وي. پروفیسر جانسن دومره متاثر شو چې د دنیا د زرګونو عالمانو په مخ کې یې وویل، زه د یو ساینسدان په حیثیت دا ویم که زه نن د خپل ټول عصري ساینس سره هغه پخواني وخت ته لاړ شم نو زه به هیڅکله داسې دقیق معلومات را نه کړی شم کوم چې په دې مبارک متن کې دي. هغه په واضحه کلمو کې اعتراف وکړو چې دا معلومات محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله له طرفه دي، د الله له طرفه د وحی په شکل کې ورکړی شوي دي. ګرانو دوستانو، د دې حقیقي علم ساينس چې څومره مخکې ځي هومره د اسلام د رښتینولۍ تصدیق کوي. که تاسو ته هم دا معجزه حیرانوونکې ښکاري نو په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ. ویډیو لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ چې هغه هم پوه شي چې زموږ د دین رڼا تر کومه ده. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې، پی امان الله.